سلامونه، نیک هیلې خدای دې وکړي چې تاسو روغ جوړ خوشحاله وئ. د سیاحت کالۍ کې به نغښتي یاست. د پیل شوه ستاسو لپاره د سبا استازي خپرونه بیا هم راغلي یو علمي اکاډمۍ ته دلته د خیرالرحمن استاد تر څو ستاسو لپاره د زده کوونکو سره خبرې وکړو، دوی په ژوند باندې سره خبرې وکړو، څه پلان لري او په وروستیو کې ټوکه شوې ده به هم راته وړاندې کړي. نو تاسو زموږ سره تر وروستیو پاتې شئ او خپرونه مو واورئ. نو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په څنګ کې راسره یو ځوان ناست دی، له ده سره لومړی خبرې کوو. ځوانه ستړی مه شئ. مننه، ژوندی اوسئ قربان. تاسو هم ستړي مه شئ. په خیر راغلی زموږ ښوونځي ته او هرکلی درته کوم. کور مو آباد. هیله کوم لومړی که راته خپل ځان معرفي کړئ. نوم مې اسحاق دی او د همدغه خیرالرحمن خصوصي عالي لیسې د لسم الف ټولګي زده کوونکی یم. ښه، د لسم ټولګي پورې زده کړې که وګورو که ستاسو عمر ته وګورو لامل یې څه دی؟ ځینې داسې لاملونه موجود وو یو څه وخت وړاندې چې لږ ناروغي مې درلوده، د هغې په اساس یو کال پاتې راغلی یم. ښه، لسم سم کې زده کړې کوئ، آیا چې ته په خپل عمر کې هغه ځوانان ګورې چې دوی فارغ دي او تاسو په لسم سم کې څه احساس کوئ؟ احساس مې دغه دی چې کوښښ کوم زه هم فارغ شم. ځینې داسې کسان شته چې له ما وړاندې فارغ دي، زما هم کم عمره دي، خو بیا هم زه خپل امید له لاسه نه ورکوم او دغه هڅه کوم تر څو فارغ شم او خپل زده کړې لا هم پر مخ یوسم. بالکل، یعنې لیدونکو په ژوند کې باید موږ مبارزه له لاسه ورنه کړو، ولو که هر څومره ستونزې په انسان باندې راشي، خو باید زده کړې ترسره کړو تر څو مو ژوند روښانه شي. ښه نو قدرمنه، تاسو په خپلو ځوانانو ته یا خپلو لیدونکو ته څه پیغام لرئ په وروستیو کې؟ پیغام مې ټولو ځوانانو ته دغه دی، هغه ځوانان چې دغه ذهنونه جوړ شوي دي چې خارج ته ځو تعلیم باندې څه کوو، زه وایم هغه منفي فکرونه دوی باید ختم کړي. تعلیم د ترلاسه کړي که په هېواد کې یا د هېواد بهر وي، خو چې تعلیم ترلاسه کړي همدغه زما پیغام دی دوی ته. ډېره زیاته مننه قربان. ښه نو لیدونکو په څنګ کې مې یو ګلالی ماشوم ناست دی، ده سره هم خبرې کوو. ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، تاسو ته هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه. که لومړی کې زموږ د خپرونې لیدونکو ته او اورېدونکو ته ځان ور معرفي کړئ. زما نوم عبدالحسن دی، د پلار نوم مې طلحه خان دی، د خیرالرحمن خصوصي عالي لیسې په دریم الف ټولګي کې زده کړې کوم. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. څنګه دې زده کوونکو سره خوشحاله یې چې درس ته راځئ، څه احساس کوئ؟ زه احساس کوم چې په راتلونکي کې مو څخه شخصیت جوړ شي یا ډاکټر انجینر چې شخصیت جوړ شي. ډېر ښه. په خپل سم کې شوخ یې او که آرام؟ آرام. ښه، ډېر ښه. څو نمره یې؟ اول نمره. ډېر ښه. اول نمرګي به سخته وي؟ نه دومره خو نه ده سخته چې خپل چې د استاد خبره منې، خپل درسونه خطه کې به دومره نه ده سخته. په عموما که هر زده کوونکی وي که اول نمره هم وي، ځینې داسې مضامین چې درته خوند نه ورکوي یا ورڅخه بد راځي یا یې نه زده کېږي، تاسې کوم مضامین نه زده کېږي درته ډېر سخت تمامېږي؟ هو ما خو هر مضمون زده کېږي، کوم مضمون داسې نه دی چې ما زده کېږي نه. او کوم مضمون ډېر خوښېږي؟ په ډېر کتابونه دي، په ټولو کتابونو کې کوم مضمون ډېر خوښېږي؟ یوه دري او بله پښتو. نو که اوس په الحال در سره په دري او شعر یا پښتو مهرباني؟ علم کوا پسې بلبل شه، علم کوا پسې بلبل شه، په شان د ګل شه چې هر څوک دې بویوي نه. ډېره زیاته مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. له تاسو څخه ډېره مننه چې موږ ته مکتب ته راغلې. ښه نو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ سره پاتې شئ، ستاسو لپاره به نور ګلالي ماشومان هم په خپرونه کې وغږوو. بیا هم سلامونه، نیکې هیلې خدای دې وکړي زموږ سره لا هم پاتې وئ. په څنګ کې مې دوه خواږه او نازولي یو ماشوم دی او بل ماشاءالله ځوان دی، له سره به خبرې وکړو چې څه ویل لري دوی. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام، تاسو هم ستړي مه شئ. که په لومړی کې زموږ ته ځان رامعرفي کړئ ډېره به ښه وي. نوم یې سجید الله دی، د خیرالرحمن خصوصي ښوونځی د اوومې با ټولګي زده کوونکی یم. ډېر ښه. درسونه مو څنګه روان دي؟
درسونه ماشاءالله ډېر ښه روان دي. ډېر استادان زموږ سره ښه کوشش کوي. موږ هم درسونه ښه مطالعه کوو. درسونه ډېر ښه چیز روان دي. ښه نو اکثره زده کوونکي چې کله دوی ته استاد درس تشریح کوي بیا یې همغه ځای باندې پرېږدي، په کور کې هم نه مطالعه کوي او په صنف کې هم صنفي فعالیت نه ترسره کوي. تاسې په خپل صنف کې صنفي فعالیت ترسره کوئ، په کور کې مطالعه کوئ او که نه؟ هو مطالعه کوو، ځکه چې استاد درس تشریح کوي ته په کور کې ونه وایې او هغه داسې مطالعه نه کړي نو درس نه زده کېږي. کله چې استاد تاته درس تشریح کوي او ته په کور کې هم بیا تشریح او د ځان سره ولولې مطالعه کړي نو بیا ډېر ښه درس زده کېږي. ستاسو له استاد سره په خپلې کورنۍ کې آیا داسې څوک شته چې تاسو سره په درسونو کې مرسته کوي، درس ته مو هڅوي؟ هو زما خپل ترونه ډېر لایق دي، نو ما سره ډېر مرسته کوي ترونه. له زده کوونکي سره د خپلې کورنۍ ملاتړ څومره مهم دی؟ ډېر مهم دی، ځکه چې د خپلې کورنۍ ملاتړ چې تا سره نه وي ته درس نه لولې، مطالعه سمه نه کوې. کله چې تا تره یا پلار څوک درته وایي چې ته مطالعه کوه درسونه لوله نو ته ډېر درس ته هڅوي او ته خپله هڅه کوې چې درس مطالعه وکړې. که ووایم زده کړې په وخت او حالاتو پورې موږ ټاکلی شو که نه؟ هو ټاکلی شو، په هر وخت کې مو درس ویلی شو. نه د مازدیګر درس د مازدیګر ټیم کې د درس لپاره ښه ټیم دی. ښه، ډېره زیاته مننه. په وروستیو کې څه پیغام لري زموږ لپاره؟ وروستیو کې ټولو لیدونکو ته دا پیغام لرم څوک چې وړه ماشومان وي باید ښوونځي ته داخل کې درسونه ووایي او ځوانان باید بې ځایه وخت تېر نه کړي، خپل درسونه تعقیب کړي. ډېره زیاته مننه. تاسو ته ډېره مننه چې تر دې ځایه راغلئ موږ سره خپرونه. بیا هم زموږ سره پاتې شئ، په څنګ کې مې یو بل ماشوم ناست دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ماشومه ستړی مه شئ، که خپل ځان را معرفي کړئ. نوم یې عبدالصمد دی، د حیرمان خصوصي لیسې د پنځمې الف ټولګي زده کوونکی یم. ډېر ښه. په خپل صنف کې څومره نمره یې؟ خپل صنف کې اوس هم دومره نه دی ختلی، ځکه چې وروسته څو د 2-3 میاشتې ویزه راغلی. درسونه مو څنګه روان دي؟ درسونه ډېر ښه روان دي، استادان بیخي لایق دي او تکړه. ښه، دلته تا وویل چې اوس وخت کې راغلی یم، له دولتي لیسې څخه راغلی که له شخصي لیسې څخه؟ د شخصي لیسې څخه راغلی. ښه، درسونه فرق یې وي که نه په لیسو کې؟ زیات پارک دی، ځکه چې غازي برخان لیسې څخه زه راغلی یم، بیخي درسونه لږ هغه وه. پارک شته بیخي، ځینې لیسې کې هم د ځینې استادان وي شاګردان ته هغه نه ورکوي، درس نه ورښیي. خو زموږ خیرمان لیسې بیخي پرمختګ کړی دی چې مخته روانه ده، خو زده کوونکي ته ډېر ښه درسونه ورښیي. ډېره زیاته مننه. مطالعه کوئ او که نه؟ ول نه کوم، ځکه چې په ورځ کې زه خپل مطالعې ته مدرسې ته وخت ورکوم. کوم مطالب یا کوم کتابونه زیات مطالعه کوئ؟ زیات مطالعه زه د ساینس پي او د د ریاضي کوم. راتلونکي مو پلان څه شی دی چې له صنف څخه فارغېږئ؟ یا د همدغه کمپیوټر ساینس په زده کړې کوئ یا په ریاضي څانګه کې زده کړې کوئ، که نور څه مو انتخاب کړي دي؟ انتخاب کړی مې ځکه چې هغه طب دی، ځکه چې خپل ډاکټرۍ ته زه خپله ځان. ډېره زیاته مننه. د یو ماشوم لپاره یا د زده کوونکي لپاره لوړ مورال څومره مهم دی؟ ماشومانو ته لوړ هدف مهم دی، چې لوړ هدف ته د خپل ځان ورسوي. ډېره زیاته مننه. په وروستیو کې څه ویل لرئ زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته؟ ټول هېوادوالو ته مې دا پیغام دی چې په راتلونکي کې خپل ژوند ته ښه درسونه ووایي، خپل ژوند پرمختګ په مخ بوځي. ډېره زیاته مننه. نورو زده کوونکو سره به هم خبرې کوو، زموږ سره پاتې شئ. بیا هم سلامونه. په څنګ کې مې دوه نور زده کوونکي ناست دي، له دوی سره هم خبرې کوو. تاسو ته هم په خپرونه کې ښه راغلاست، وایم ستړی مه شئ. خیر اوسه، له تاسو څخه هم ډېره مننه کوو چې تر دې ځایه راغلی او تکلیف مو وکړو. کور مو آباد. که په لومړۍ کې زموږ لیدونکو ته ځان ور معرفي کړئ. مننه. زما نوم امجد الله دی او د خیرالرحمن خصوصي عالي لیسې په 9 ټولګي کې زده کړې ترسره کوم. ډېر ښه. عموما زده کوونکي که زه په شخصي لیسو کې ګورم عمرونه لږ څه زیات وي او درسي سیستم چې وي یا ټولګي ښکته وي، لامل یې څه دی؟ د دې لامل دا دی چې دوی خپلو درسونو ته ښه پاملرنه نه کوي، د درسونو وختونه یې بې ځایه تېر کړي دي. ښه، څنګه تاسو سره ځان څومره کوشش کوي په درسونو کې؟ زموږ سره استادان په درسونو کې ډېر کوشش کوي. استادان عموما که ووایي په هر اړخ باندې خبرې کوي، له درس څخه وروسته کورنۍ دنده، اخلاق، تاسو سره هم داسې موضوعات شریکوي چې ستاسو په ژوند کې مهم وي او اړین وي؟ ولې نه، بیخي ډېر څه زموږ سره په
دې برخه کې شریکوي استادان. او که دا راته ووایي چې د شخصي لیسو او دولتي لیسو ترمنځ فرق څه وي په درسونو کې په نصاب کې له ولې لامله څه ده چې د شخصي لیسو زده کوونکي تکړه وي یا دوی جرأت لري یا ښې خبرې کولی شي ښه زده کړه کولی شي؟ د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې په شخصي لیسه کې چې وي په دوی باندې کار ډیر کیږي، که څه هم په دولتي لیسو کې هم کیږي خو په شخصي لیسو کې بیا د دولتي لیسو په نسبت زیات وي. ستاسې په خپل سیم کې څومره نمره یې؟ زه په خپل سیم کې 2یم نمره یم. ډېر ښه. مطالعه کوئ؟ ولې نه، زه په ورځ کې 3-4 ساعته مطالعه کوم. ښه. د مطالعې لپاره که ووایو ارام چاپېریال به ډېر مهم وي، مثلا کتابتون وي، ارام چاپېریال، پارک وي، او که عموما هر وخت مطالعه کېدلی شي؟ هر وخت مطالعه چې څوک غواړي کولی شي، خو په ارامه فضا کې یا په شنو منطقو کې مطالعه ډېره ښه وي او ښه ترسره کېږي. ډېره زیاته مننه. په وروستۍ کې څه ویل لرئ زموږ اورېدونکو لیدونکو ته، یا پیغام وي، ټوکه در سره وي، شعر وي، مهرباني؟ په وروستیو کې مې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته دا پیغام دی چې خپل درسونه په ښه ډول تعقیب کړي، د خپلو درسونو په څخه وخت بې ځایه تېر نه کړي. ډېره زیاته مننه. کور مو آباد. له تاسو څخه هم ډېره مننه. ښه نو لیدونکو، په دې هیله چې زموږ سره به مله پاتې، زموږ خپرونه به اورئ. په څنګ کې را سره یو بل ماشوم ناست دی، ده سره هم خبرې کوو. ماشومه ستړی مه شې. خیر اوسئ، ډېره مننه چې تر دې ځایه راغلي او هم ښه راغلاست کوئ. کور مو آباد. قربان مو شم. په لومړۍ کې راته خپل ځان معرفي کړئ. نوم مې میکایل رحمان دی او د همدغه لیسې د شپږم الف ټولګي زده کوونکی. ډېره زیاته مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې، زموږ سره راغلې په خپرونه کې. درسونه دې شروع شوي دي، څومره خوند اخلئ له خپلو درسونو څخه، یا راضي له خپلو درسونو څخه؟ استادان دي ښکلی درس تشریح کوي، ډېر ښه درسونه وایي. ستاسو لپاره استادان له درس څخه بغیر نور څه وایي په وروستیو شیبو کې؟ مثلا د اخلاقو په برخه کې، د نظافت په برخه کې ستاسو سره خبرې کوي او که نه؟ کوي، نصیحت کوي، د ښوونځي د لباس په هکله، د یونیفورم په برخه کې نصیحت، ټولو کې نصیحت کوي. عموما د ماشومتوب دوره ډېره شوخه وي، که ووایم شوخي پکې زیاته کېږي. ته په خپل سیم کې شوخ یې او که آرام؟ آرام. ښه. شوخي خوند نه درکوي که څنګه؟ نه، شوخي خوند نه کوي. ښه، ډېر ښه. کومه زمین مو ډېر زیات خوښېږي چې غواړئ په هغه کې زده کړئ او ته یې ځان ورسوئ؟ یا انګلیش، ریاضي. ډېر ښه. که اوس تاسو زه په ریاضي کې یو پوښتنه وکړم، ځواب به یې کړئ؟ ښه، ډېره زیاته مننه. په وروستۍ کې څه ویل لرئ زموږ لیدونکو ته او اورېدونکو ته؟ دا پیغام لرم چې دوی باید راتلونکی کال را روان دی، باید خپل ماشومان په ښوونځي کې داخل کړي او ماشومانو ته خپل درسي وسایل برابر کړي. ډېره زیاته مننه. ټوکه شعر خو نه لري؟ نیمه ټوکه لرم. ته وکړه. دا 3 نفره، یو بغلانی و، یو پنچر و، یو پکتیا والا و. دا بیا روان ول چې ګردیز طرف ته رسېدل ول، د کمپین والا پوښتنه یې نه کړه چې ته کوم ځای؟ بغلاني ته یې ویل چې ته کوم ځای؟ چې زه د بغلان یم. پنچر والا ته یې ویل چې ته کوم ځای؟ چې زه د پنچر یم. د هغه پکتیا والا یې ویل چې دا ډېر ښه ځان نه معرفي کړل، زه باید دی نه ښه ځان معرفي کړم. دوی ته یې ویل چې زه د پکتیا صلی الله علیه وسلم یم. ښه، ډېره زیاته مننه. کور مو آباد. خیر، مننه. ښه نو لیدونکو او اورېدونکو، په دې هیله چې د خوږو نازولو ماشومانو خبرې ما اورېدلې وي او زموږ سره پاتې وئ. لا هم زموږ خپرونه جریان لري، راسره پاتې شئ په خپرونه کې. په څنګ کې مې دوه خواږه او نازولي ماشومان ناست دي، د دوی سره خبرې کوو چې دوی څه راته وایي. ماشومه ستړی مه شې. ته هم ستړی مه شې. نوم راته واخله. زما نوم جوت الله دی، د خیرالمان خصوصي ښوونځی د اووم ب ټولګي زده کوونکی یم. ډېر ښه. په خپل صنف کې څومره نمره یې؟ زه په خپل ټولګي کې 4مه نمره یم. ډېر ښه. درسونه مو څنګه روان دي؟ درسونه مو ماشاءالله ډېر ښه روان دي.
زموږ سره استادان په درسونو کې زیات کوښښ کوي. ډېره زیاته مننه. د یو زده کوونکي لپاره یوازې دا مهمه ده چې له خپل استاد ته غوږ ونیسي او که دا هم مهمه ده چې خپل کور ته لاړ شي او کورنۍ دندې ولیکي، د خپلې کورنۍ له غړو څخه مشوره واخلي، د دوی څخه غوښتنه وکړي تر څو ورسره په درس کې مرسته وکړي. نه، زده کوونکو ته دا هم مهمه ده چې په خپل کور کې کورنۍ دندې اجرا کړي او د خپلو پلارانو او ورونو څخه مشورې واخلي. ستاسو سره په خپل کور کې څوک مرسته کوي په درسونو کې؟ زما سره په خپل کور کې ورونه مې هم شته، زما سره کوښښ کوي په خپلو درسونو کې او پلار مې هم شته. د خوښې مضمون مو کوم یو دی؟ زما د خوښې مضمون کیمیا او بیولوژي ده. ډېر ښه. په وروستۍ کې به څه ویل ولرئ زموږ اورېدونکو او لیدونکو ته؟ له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ ښوونځي ته راغلی او زموږ سره مو په خپرونه کې برخه واخیسته. نورو زده کوونکو او ځوانانو ته زموږ پیغام دغه دی چې په درسونو کې کوښښ وکړي. ډېره زیاته مننه. له تا څخه هم ډېره زیاته مننه. که په څنګ کې مې یو بل ماشوم سره هم خبرې کوو. ماشومه ستړی مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ستړی مه شئ. خیر اوسې، مننه، ژوندی اوسې. نوم راته واخله. نوم مې مراد دی، د پلار نوم پامیر، په 4 الف ټولګي کې زده کړه کوم. ډېر ښه. درسونه مو څنګه روان دي؟ درسونه ماشاءالله ډېر ښه روان دي. مطالعه کوئ او که نه؟ مطالعه کوو. چې کله خپل کور ته ځئ، ډوډۍ خورئ، کرکټ کوئ، لوبه کوئ، داسې منظم مهالویش لرئ او که نه؟ مهالویش لره. د مازدیګره کرکټ وایو. تا د کرکټ یادونه وکړه. کرکټ کې بالر او که بیټسمین؟ دواړه. ښه، ډېر ښه. زده کړې کوئ، څه پلان لرئ په راتلونکي کې او هدف مو سملوړ دی د درسه؟ ښه، تاسو زده کړې کوئ، په 4م صنف کې یئ، څه پلان لرئ په راتلونکي کې؟ په راتلونکي کې دا پلان لرم چې په راتلونکي کې یو شخص رانه جوړ شي. ډېر ښه. ستاسو سره په خپل کور کې څوک مرسته کوي درسونو کې؟ هڅه کوي، یو تره مې دی. درس په خپل کور کې ښه زده کېږي که په ټولګي کې؟ ټولګي کې. له خپل همصنفیانو سره خو شوخي نه کوئ؟ نه. ارام یې؟ اکثره زده کوونکي وایي چې موږ ارام یو، خو شاید دا خبره غلطه وي ځکه چې ماشومتوب به وي او شوخ به هم نه وي. ښه، نو په وروستۍ کې څه ویل لرئ زموږ لیدونکو ته؟ دا لرم چې خپل وخت بې ځایه تېر نه کړي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. ډېره زیاته مننه. ښه، نو لیدونکو زموږ سره پاتې شئ. تاسو واورېدل چې ماشومانو ښې خبرې وکړې. دوی پلان دا و چې په راتلونکي کې یا ډاکټر شي یا انجینر شي یا ښوونکی شي. واقعیت د ماشومانو روزنه ډېره مهمه ده. باید موږ او تاسې خپل ماشومان له خپل کور څخه تشویق کړو، په خپل کور کې وستایو تر څو په سیند کې دوی ښه فعالیت ترسره کړي. کله چې یو ماشوم په خپلې کورنۍ کې ښه تربیه کېږي، ښه روزنه ورکول کېږي، دی بیا ډېر ښه تشویق کېږي، په ښه مورال سره درس ته راځي، درس ښه زده کوي. کله چې موږ بیا له خپل ورور سره، له زوی سره مرسته نه کوو او په درسو کې ورته خنډ ځنډ رامنځته کوو، دی بیا مورال یې کمزوری کېږي، په هغه ډول بیا زده کړه نه شي کولی چې کوم ډول دی پلان لري. نو هڅه وکړئ له خپل ماشومانو سره همغږي شئ، خپل ماشومان وستایئ، تقدیر یې کړئ تر څو دوی ښه فعالیت ترسره کړي او په راتلونکي کې دوی خپلو هیلو ته ورسېږي. د خپلو آینده و، د خپلو سبا استازو، د خپلو ماشومانو هیلې مه ورخرابوئ. مخکې مې هم یادونه وکړه چې د خیرالمان لیسې ته راغلي یو. دلته به له زده کوونکو سره خبرې کوو. یو سیم ته راغلی یم. دلته استاد هم درس وایي. استاد ستړی مه شئ. ښې جوړ یې صحت خیر مې ولدی. په دې هیله چې تاسو وخت مو نه وي ضایع کړی. ښه، نو موږ به تاسو ښه زده کوونکو که نه انشاءالله له یو زده کوونکو سره به خبرې وکړو. کوم یو تاسو کې آماده دی؟ ښه، نو دغه زده کوونکو سره خبرې کوو چې دی څه ویل غواړي. ستړی مه شئ. ښې جوړې صحت ښه دی. څوم سیم کې؟ زه خو د خیرالمان خوستي لیسې د 9م ټولګي زده کوونکی یم. او خپل ځان هم معرفي کړئ. نوم مې احمد شکیب دی. که 4م صنف کې که 9م صنف؟ 9م ټولګی. ماشاءالله تکړه یې.
2 کاله پاتې ده که 3 کاله؟ نه 3 کاله خو 3 کاله. ښه درسونه څنګه روان دي؟ الحمدلله شکر دی تر اوسه پورې ښه ښکلې روان څوم نمره په خپل سیم کې؟ زه خپله تر اوسه پورې خو درېیمه نمره یم ډېر ښه. دی ورته به نتیجه معلومه شي. ښه په خپل ځان څومره باور یې چې لومړۍ ته به راځې؟ زه خو خپله انشاءالله کوشش کوو تر خپله حاله پورې چې خپل مقام بیا ونیسم. ښه عموما په سیم کې رقابت وي ضدیت وي تاسو سره څوک په رقابت کې شته؟ هو شته داسې څه زده کوونکي دي. ښه ډېر ښه. څه پلان لرئ په راتلونکي کې 3 کاله تاسو لپاره وخت پاتې دی چې 3 کاله وروسته به تاسو فارغېږئ پلان مو څه دی اراده مو څه ده؟ زه خو خپله تر اوسه پورې په کورسونو کې هم درس زده کړه کوم او دغه پلان هم لرم چې په راتلونکي کې په خپل ښوونځي کې انشاءالله زموږ دپاره ډېر سهولتونه برابر شوي دي د هغې په ترڅنګ به نورو ځایو کې هم لږ خپل درس ته ادامه ورکړم. د یو زده کوونکي لپاره د خپلې کورنۍ ملاتړ څومره مهم دی؟ ډېر که مور او پلار د یوه زده کوونکي څخه ملاتړ ونه کړي د زده کوونکي روحیه کمیږي نو هغه نشي کولی په سم ډول خپل درسونو ته ادامه ورکړي. ستا سره په خپله کورنۍ کې څوک مرسته کوي؟ زما سره خو تر ډېره حده پورې زما مورجانه. ډېر ښه. نو دې څخه معلومیږي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ له یو زده کوونکي سره ډېر زیات مهم دی. ښه نو تاسو مطالعه کوئ که نه؟ هو کوم. کوم مضامین ډېر مطالعه کوئ؟ زه خو خپله انګلیش ریاضي فزیک د ساینسي مضامین ته مې ډېره. ځینې زده کوونکي دا وایي چې مثلا موږ مطالعه نشو کولی یا زموږ لپاره چاپېریال نه دی مساعد شوی. تاسو څومره باوري چې که یو څوک له زړه وغواړي مطالعه وکړي درس ووایي د لپاره چاپېریال مهم دی ذهن مهم دی او که اراده مهمه ده؟ نه د هغه لپاره تر ټولو زیاته اراده مهمه ده. که دا یې سمه اراده ونه لري کلکه اراده ونه لري نو هغه که هر څه مسؤلیت هم دته برابر وي دا یې نشي کولی چې خپله زده کړې ته یعنې مطالعې ته دوام ورکړي. ډېره زیاته مننه. په وروستۍ کې به څه ویل ولرئ زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته؟ زه خو دغه پیغام لرم ټولو زده کوونکو ته چې اوس د مطالعې ښه ټایم دی باید موږ خپله مطالعې ته د ټایم ټیبل په واسطه یعنې د تقسیم اوقات په واسطه ادامه ورکړو تر څو موږ په خپل درسونو کې کامیابه اوسو. ډېره زیاته مننه. زموږ سره پاتې شئ نور به هم په زده کوونکو ګرځو دوی سره به خبرې کوو. ښه نو لیدونکو په دې هیله چې زموږ سره په خپرونه کې پاتې وئ راغلي یو بل سیم ته دلته به هم له زده کوونکو سره خبرې کوو. ستړي نه شئ زده کوونکو. تاسو کې یو څوک شته زموږ سره لاندې خبرې وکړي؟ ښه نو لیدونکو دغه ځوان عمله دی د سره خبرې کوو. ستړی مه شئ دلته لږ بهر راوځئ تر څو مو زده کوونکي مخه نیولي. لومړی کې که خپل ځان معرفي کړئ. مننه ډېره مننه واخه تاسو نه ډېره مننه چې تر دې ځایه راغلی او ته مو وخت راکړو. نوم مې رومل دی د پلار نوم غفر علي او د خیرالرحمن خصوصي لیسې د اوومې الف ټولګي زده کوم. ډېره زیاته مننه. کوم ساعت مو روان دی؟ د اوس مهال خو د کیمیې ساعت روان دی. ستاسو ساعت چې کله ستاسو ته ښوونکی راځي درس ته وایي څومره هڅه درسره کوي؟ موږ سره دوی ډېره هڅه کوي موږ ته چې کوم سوال پیدا شي موږ هغو نه چې پوښتنه وکړو دی موږ ته ډېر په احترامانه ډول ډېر په مهربانۍ سره موږ ته ځواب راکوي موږ سره ډېره ښه رویه کوي ډېر ښه درسونه وایي. که ووایم موږ په خپله دغه دوره تېره کړې زده کوونکو دغه د لیسې دوره کوم استاد به چې موږ نه خوښېږي د هغه استاد به چې راغی موږ باندې به ډېر بد لګېده. تاسو باندې کوم مضمون مو نه خوښېږي او کوم استاد خو معلومداره خبره ده چې یو خو به ریاضي وي ځکه چې ډېر سخت مضمون دی خو بیا هم کوم مضمون مو نه خوښېږي؟ نه انشاءالله موږ د ټولو سره خوښېږي. ټولو سره؟ ښه. زده کړې مو څنګه روانې دي؟ وره ښې دي ډېرې ښې دي. څه پلان لرې په راتلونکي کې؟ موږ پلان خو دغه دی چې موږ درسونه ووایو مطالعې وکړو او په راتلونکي کې کوم هدف چې لرو هغې ته ځان ورسوو. ستاسو سره ښوونکي او استادان څومره هڅه کوي په درسونو کې؟ موږ سره دوی ډېره هڅه کوي. اول خو دوی چې راشي موږ ته خپل سبقونه وایي بیا موږ دوی ډېر په مطالعه باندې ټینګار کوي چې تاسو مطالعه د درس سره څنګه وکړئ او چې کومې پوښتنې تاسو سره پیدا کېږي هغه زموږ نه مطرح کوي. ډېر ښه. په خپل کور کې مطالعه کوئ او یا کوم مضمون ډېر زیات مطالعه کوئ؟ ولې نه مطالعه خو چې ونه کړو بیا خو درس ډېر ستونزمن وي. موږ په کور کې ریاضي او فزیک ډېره مطالعه کوو.
لوبو ته هم وخر کړی و که نه؟ هو لوبو ته په سهار کې زه خپله تمرین کوم. ډېر ښه. کومه لوبه کوې؟ کوم تمرین کوې؟ زه خپله کراټه کوم. ډېره ښه ده. ښه نه، په وروستۍ کې به څه پیغام ولرې زموږ لیدونکو او اورېدونکو؟ په وروستیو کې مې دا پیغام دی چې هغه زده کوونکي چې بیکاره دي، یعنې د زده کړې وس نه لري، کوم غربت غریبي چې ده هغې ته باید موږ تاسو مرسته وکړو تر څو یې مکتب ته ولېږو، هغوی درس ووایي او زده کړې وکړي. ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، راغلي یو یو صنف زما تاسو برېښه چې لومړی صنف ته یا دوهم صنف ته ماشومان ټول کوچني دي، ګدالۍ ماشومان دي. له دوی سره به خبرې کوو. ښه نو په څنګ کې مې یو ګدالۍ ماشوم ولاړ دی، له سره خبرې کوو. ماشومه ستړی مه شي. نوم راته واخلئ. ذبیح الله. د پلار نوم یې ولی ګل دی، ریمایلې ټولګي زده کوونکی. ډېر ښه. په خپل صنف کې څو نمره یې؟ خپل صنف کې دویم نمره یم. ماشاءالله. اول نمرګي یا دویم نمرګي نیول به سخته وي؟ سخت نه دي، کوشش وکړئ خپله بیا. یعنې مطالعه غواړي، هڅه غواړي. څومره کوشش کوئ په درسونو کې؟ زیاته کوشش کوئ. مطالعه کوئ؟ کور کوم مضامین زیات مطالعه کوئ؟ پښتو، ریاضي، انګلیسي ده. ستاسو سره په صنف کې استادان څومره مرسته کوي په درسونو کې؟ ډېر کوشش کوي. ستاسو لپاره درس څخه بغیر نور څه وړاندې کوي؟ مثلا په وروستۍ برخه کې په اخلاقو باندې، په کورنۍ دنده باندې، په پلان باندې خبرې کوي او که نه؟ ډېر خبرې کوي. په دریم صنف کې که ووایم د یو زده کوونکي او د هغه د ماشوم فرق به څه وي چې په کلي کې لوبې کوي او زده کړې نه کوي؟ د هغه به دا یعنې دلته دلته خپل موږ دغه کوو زده کړې کې دی، په هغه کې دلته خپله کرکټ ډېر ښه کوي. ته هم لوبې کوې او که نه؟ چې خپل درسونه هر مازدیګر عملي بیا زه خپل کومه لوبه کوئ؟ کله والیبال او کله کرکټ. ښه، ډېر ښه. په وروستۍ کې به مو ماشومانو ته پیغام څه وي او رښتیا کوم نه څه زیاته درځي چې راته ووایه چې په خپل صنف کې یا د پړه زده کړي وي یا په انګلیسي باندې ځان راته معرفي کړي یا بل څه ورته یاد وي؟ یاد. څه به راته ووایې؟ My name is Zabih Allah, my father name is Wali Gul, my school name is Khair Laman. ډېر ښه. په دریم صنف کې زده کوونکی دی خو انګلیسي وایي، دی به لا هم تکړه شوی د هېواد لپاره به کار کوي. په وروستۍ کې څه پیغام لرئ؟ وروستۍ کې پیغام دار لرم چې زموږ د زده کوونکي ښه زده کړې وکړي، ښه درس ولولي، په راتلونکي کې یا انجینر یا ډاکټر ترې جوړ شي. ډېره زیاته مننه. کور مو آباد. مننه. ښه نو قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي زموږ خپرونه مو اورېدلې وي. تاسو به د ګلالۍ ماشومانو خبرې اورېدلې وي چې څه یې وویل. نو د خپلو ماشومانو سره ملاتړ وکړئ، خپلو ماشومانو لپاره د ښه تدریس او ښه درس زمینه برابره کړئ. زموږ د نن ورځې د سبا استازي خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې مو په لوی مهربان خدای سپارم. ښه وختونه، ښې چارې.